رحمت الله نبیل وایي د امریکا استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا کړې ده چې د امریکا استخبارات له طالبانو سره همکاري کوي. ښاغلي نبیل نن په یو ټویټ کې پر امریکا تور ولګاوه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مجازاتو د څارنې ډلې د راپور اعتبار ته زیان رسوي. ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو د راپور د اعتبار د زیانمنولو لپاره په ښکارا د یو بل د هڅو ملاتړ کړی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر په وینا داسې ښکاري چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ پخوانۍ ناڅرګندې اړیکې اوس افشا شوي دي. هغه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ته په اشارې سره ویلي دي چې دغه سازمان په روانه میاشت یو بل راپور خپور کړی چې د امریکا د ولسمشر نیمګړتیاوې په ګوته کوي. رحمت الله نبیل ویلي دي د بایدن د ادارې لوړپوړو چارواکو هڅه کوله چې هغه د افغانستان په اړه د خپلو پریکړو له مسؤلیت څخه محافظت وکړي او د امریکا استخبارات سیاسي کړي چې حتی له طالبانو سره همکاري کړې ده. په همدې حال کې جو بایدن په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په اړه څه ویلي وو؟ ما ویلي و چې القاعده به په افغانستان کې نه وي. ما ویلي و چې دوی به نه وي. ما ویلي و چې طالبان به زموږ سره مرسته کوي. اوس به څه کیږي؟